او ته به په دې باندې خفه کېږې چې هم افغانستان ته زه د پښتنو د غم د درد دپاره ځمه. سل ځله پې خفه شه، سل ځله پې خفه شه او سل ځله پې خفه شه، ولا چې د پښتانه سره په بامبۍ کې زیاتی کېږي چې هلته به ورځمه. اوس لکه په دغه سټیج باندې چې بیان شو د افغانستان په حواله سره د امریکې او د پاکستان د پالیسي هیڅ فرق نشته. بیا تاسو وینئ چې په دې وطن کې د بیا ترهګر ګروپونه مخې ته راوستل. د افغانستان فیصلې د افغانستان ولس نشته پکې. د دې سیمې د دهشتګردۍ په حواله سره خبرې د پښتون قام نه پښتنه نشي او دلته مسعود اظهر ته ګروپونه ورکوي، دلته حافظ سعید ته ګروپونه ورکوي، دلته د نور کو چې کوم د موږ ایجنټان دي د دې دو سره دي. دا موږ ورته وایو چې راشه پښتانه، خطا شوی به وي، چا به غولولی وي، چا به په خوږو خبرو باندې خطا کړی وي، چا به د جهنم نه یارولی وي، چا به د جنت خوږې خبرې درته کړي وي، ته به یې یرغمل کړی وي، ته به یې تړلی وي. نن راشه، نن د وخت دی، کنې په ولا د دغه پنجابي سره به دې تړم او سیند ته به دې اچومه. دا څنګه ازادي ده پښتون پکې غرقېږي، دا څنګه ازادي ده د ژوند بیړۍ ماتېږي، دا څنګه ازادي ده.